د اتوار په ورځ سحر وختي چې لا توره خړه وه مریم مګدلیني قبر له لاړه او وې کتل چې د غار د خولې نه کاڼې لرې کړی شوی و. نو هغه په منډه شمعون پطرس او هغه بل مرید له راغله چا سره چې عیسی مینه کوله او ورته وویل چې هغې مالک د قبر نه وړی دی او موږ ته دا پته نشته چې کوم ځای هغې د هغه لاش ښخ کړی دی. نو پطرس او هغه بل مرید راووتل او قبر طرف ته روان شول. هغې دواړو یو ځای منډې وهلې خو هغه بل مرید د پطرس نه مخکې شو او قبر ته وړاندې ورسېدو. هغه سر ټیټ که او دننه یې وکتل چې د کتان کفن هلته پروت و خو دننه ور نغلو. بیا شمعون پطرس چې په هغه پسې و راورسېده او غار ته ورننوته. د کتان هغه کفن یې هلته پروت ولیدو او هغه رومال چې د عیسی سر یې پې تړلی و د کتان د کفن سره نه و بلکې ځان له جدا انغښتی شوی په یو بل ځای کې پروت و. بیا هغه بل مرید څوک چې قبر ته مخکې رسېدلی و هغه هم قبر ته ورننوته او ویې لیدل او یقین یې پې وکړه. نو اوس هم هغې د صحیفو په مطلب پوه نه و چې عیسی به خامخا د مړو نه بیا ژوندی پاسي. نو مریدان واپس خپلو کورونو ته لاړل. خو مریم د قبر نه بهر ولاړه وه او جړلې او په جړا کې هغه ور ټیټه شوه چې غار کې دننه وګوري او هغې هلته دوه فرښتې په سپینو جامو کې د لاش په ځای ناستې ولیدې، یوه سرته او بله خپو ته. په هغه ځای کې چېرته چې د عیسی لاش کېښودی شوی و هغې د هغې نه تپوس وکړه چې ای خورې ته ولې جاړې؟ هغې جواب ورکړه چې هغې زما مالک چېرته وړی دی او ما ته پته نشته چې هغه یې کوم ځای ښخ کړی دی. د دې خبرو نه پس هغې مخ راواړولو او عیسی یې هلته ولاړ ولیدو خو هغې ونه پېژندلو چې دا عیسی دی. عیسی هغې ته وفرمایل ای خورې ته ولې جاړې؟ ته څوک لټی؟ هغې دا خیال وکړو چې دا د دې باغ مالی دی. نو ورته وویل صاحبه که چېرې تا هغه د دې ځای نه وړی وي نو ما ته ووایه چې هغه دې کوم ځای ښخ کړی دی او زه به هغه یوسم. عیسی هغې ته وفرمایل مریمې. هغې هغه ته مخ ور واړولو او په ارامي ژبه کې وویل ربوني چې مطلب یې دی استاز. عیسی هغې ته وفرمایل ګوره چې ما ته لاس را نه وړې ځکه چې زه لا خپل پلار ته نیم ورغلی خو زما رونو له لاړه شه او هغې ته ووایه چې زه خپل پلار لا او ستاسو پلار لا خپل خدای پاک لا او ستاسو خدای پاک لا پاس سم. مریم مګدلیني مریدانو له لاړه او وی ویل چې ما مالک ولیده او هغې ته د هغه هر څه حال ویلو څه چې عیسی ورته فرمایلي و.